یو حدیث مبارک کې د راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي للصائم دعوه مستجابه عند فطره. ازې لک په سوچ فکر باندې روزه ونیسو. للصائم دعوه مستجابه عند فطره. روزدار د پاره وایي دعوه مستجابه، یو دعا قبليږي د افطار په ټیم کې. د حدیث په مفهوم باندې محدثین کوي دا دعوه لفظ واحد دی، مفرد دی، سنگولر دی. د دې مطلب دا دی چې دعاګانې خو قبلي، خو یو دعا خامخا قبلي. دعوت مستجابه دا معنا ده چې یو دعا خو قبلي. دا د رمضان د میاشت کله د یو کم دیر شوي او کله د دیر شوي. موږ د الله نه څومره سوالونه کوو، ستاسو خیر زموږ خو ډېر زیات چې وي نو یو د سړي د کور ارمان چې الله کور راله راکړي، دویمه بچي ارمان چې الله بچي راکړي، ښځې ارمان چې الله ښځه راکړي، خاوند ارمان د ښځې چې الله خاوند راکړي. یا دا چې یو کوټۍ زمي سبا زنیم سبا زما بچي پکې چاته محتاج نه او زما دی بچو ته کوټه میلاو شي. دا یو 15 شپږ لسه پورې زمونږ مطالبې دي. خو که موږ دا دعاګانې برابر کړلې نو په یو کم 10 ورځو کې یا په 10 ورځو شپو کې چې موږ د ورځې یو دعا غواړو، په اوله روژه باندې یو دعا وغواړو، ځان ته ترتیب جوړ کړو، په دویمه روژه باندې بل وغواړو، په دریمه بل وغواړو، حتی چې کله د اختر شپه راځي موږ د الله نه یو کم 10 سوالونه کړي، الله به ټول قبول کړي. للصائم دعوة مستجابة عند فطره، دا معنا ده.